حضرت عمر ته الله تعالی عجیب رعب ورکړی. د صحابو د سیرت یو کتاب کې لیکلی دي چې دی به کله روانو صحابه به ورپسې وو، نو ده چې به داسې در شا ورته وکتل د ده د رعب او دبدبې په خاطر به هغوی پړ مخې ګزارس. د ده د دې سترګو تاب چا نه درلودی. یو ورځ پر ممبر باندې ودرېدی، بیان کوي، دې ټولو خلکو ته وایي اسمعوا و اطیعوا، زما خبره واورئ، زما د خبرې اطاعت وکئ. د مجلس په درمیان کې حضرت سلمان فارسی ورته ولاړ شو، ورته ای امیر المؤمنین لا نسمع ولا نطیع، نه دی خبره اورو نه دی د خبرې اطاعت کو. دی دغسې پر دې ممبر باندې یو ساعت کې ودرېدی. باره ورته یې ولي څه پیښه ده؟ هغه ورته وایي دا ستا پر بدن باندې چې کومه کرته او کمیس جوړ دی دا تا ته د بیت المال سره رسېدلی دی، او موږ ټولو صحابو ته د بیت المال څخه یو چادر ورسېدی، او په یو چادر کې ستا دومره اوږد کمیس نسو جوړېدلی، او ستا کمیس نن اوږد جوړ شوی دی. د دې څه دا معلومیږي چې بیت المال کې د خیانت کړی دی، او کم څوک چې بیت المال کې خیانت وکړي د هغې نه خبره اورو نه منو. حضرت عمر رضی الله عنه بجایه که یو بل حاکم سي، په خدای قسم د دې ټولې مجمع په سر کې هغې په مخ کې د هغې سر ورکاټ کړي. لیکن حضرت عمر صاحب کې ولاړ دی، برای نارې کوي عبدالله را طلب کوي، عبدالله د بچی. چې کله عبدالله په مجمع کې ولاړ سو، باره ورته بچی دې سړي ته جواب ورکړه. حضرت عبدالله ورته وایي چې زم صحابي وم، ما ته هم په خپل قسمت کې د بیت المال څخه چادر را رسېدلی دی، لیکن ما د خپل ځان چادر خپل پلار ته هبه کړی دی. نو یو د پلار چادر دی، یو زما چادر دی، ځکه زما د پلار اوږد کمیس کې جوړ شوی دی. زما پلار په بیت المال کې خیانت نه دی کړی. هغه ورته حضرت سلمان فارسی ورته اوس وګایه الان نسمع و نطیع، اوس دیم خبره او هم دی خبره. لیکن لس په دغه شکل حکومت وکړي. لس کاله د مرګ بعد حضرت عبدالله ابن عباس په خوب کې ویني حضرت عمر رازغلی دا خولې وچوي او په مخ په خولو کې غرق دی او ډېر پریشانه دی. هغه ورته وایي څه پېښه ده؟ ورته وایي عبدالله لس کاله مسلسل حساب را سره چرو، نن د حکومت د حسابه څه فارغ شوم. چې کوم حکومت مې وکړی هغه حساب را سره کېدی، نن په ډېر مشکل د هغه حسابه څه فارغه شوی یم. نو اوس به زما د ذاتي زندګۍ حساب د دې بعده را سره کېږي چې هغې په دې شکل باندې حکومت وکړي. نو مقصود مې دا دی چې الله تعالی زندګي را کړې ده، او الله تعالی د زندګۍ د کامیابۍ لار راته ټاکلې ده. د مؤمنانو د زندګۍ یو صفت الله تعالی د کامیابۍ په شکل چې زندگی کامیاب تیره سی، هغه دا صفت دی چې والذین هم عن اللغو معرضون، د لغویاتو سزان قتل، د عباسیاتو سزان قتل، د فضول کارو سزان قتل، د داسې کاره سزان قتل چې هغې کې د سړي د دنیا نفع هم نه، او په هغې کې د سړي د آخرت نفع هم نه. دې کې ځان ضایع کول، په دې کې وخت ضایع کول، دا د الله تعالی په امانت کې خیانت کول دي، او د دې خیانت پوښتنه الله تعالی د قیامت په میدان کې د سړي څه کوي. ځکه دا زندگی قیمتي ده، دا زندگی امانت دی. او زه دا درته وایم چې د دې امانت اوس ما او تا ته درک نه لګېږي. د دې امانت د دې د قیمتي والي پوښتنه دغه چا څه وکړي چې څوک د قبر تورې کندې ته ورسېدی. تاسو ورسئ چې نن هغوی د 2 رکعاتو متعلق څومره حسرت و افسوس کوي. 2 رکعاته خو څه کوي چې هغې د یوې سبحان الله قدر نن څومره حسرت و افسوس لري چې کاش زما په زندگی کې زما سره د 2 رکعاتو د لمانځه وخت اوس وای، کاش کې زما سره د یوې سبحان الله او د الحمدلله وخت وای. د دې قیمتي توب هغه خلکو ته ورمعلومیږي چې کوم څوک په دې خاموش قبرستان، په دې خاموش کلي کې په ډېرو عمرو سره زندگی تېروي. نو په دې خاطر باندې دا قیمتي وخت مه ضایع کوئ. نو دې باندې انسان د دنیا هم نقصان دی، او دې باندې انسان په آخرت کې هم د ډېرې لوی ضرر سره مخامخ کېدونکی دی. ځکه قرآن کریم د مؤمنانو د کامیابۍ صفت دا بیانوي والذین هم عن اللغو معرضون، چې د لغویاتو څخه هغه که مجلسونه دي فضول مجلسونه، او هغه که بحثونه دي فضول بحثونه، بې ځایه بحثونه، هغې که محفلونه جوړول دي، هغې که بې ځایه ترتیبونه کول دي، هغې د غم په حالاتو کې بې ځایه ترتیبونه کول، د خوشحالۍ په حالاتو کې بې ځایه ترتیبونه کول، او دا ټولې ګډې وډې
حالات په زندگی کې تیرول او زندگی په دې کې ضایع کول دا د مسلمان د شان سره مناسب نه وي. نو الله تعالی دې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر طریقه زندگی را نصیب کړي. الله تعالی دې د کامیابی صفات زموږ په زندگی کې عملي کړي. الله دې دا